بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. د حایزه زنانه د پاره یعنی هغه زنانه چې کومې زنانه ته ماهواري راشي یا دغه شانتي د نفاس بیماری یعنی ماشوم پیدا شي د هغه نه بعد چې کوم بیماری چې کومې ته نفاس ویل کیږي د دغه بیماری په دوران کې 15 اعمال داسې 15 کارونه داسې چې زنانه لپاره بالکل ناجیز او حرام دي. زنانه به دا 15 کارونه نه کیدا 15 کارونه کم کم دي. په دې باندې من خبره کو ډیر شه زنانه دا سری په دې حواله سره د غلط فهمي شکار هم دي. تر دې پورې چې زنانه خپل په خله باندې د الله حضرت نوم هم ناخلي. بعض کارونه جایز دي لیکن زنانه دا سي غني چې دا ناجایز دي او بعض کارونه دا سي چې بالکل ناجایز او حرام دي لیکن هغه دا سي غني چې دا بالکل جایز دي. د سوجنه زګه چې شری مسلې علم ورته نشته لہذا چې څومره نارینه دي هغه دي موري خپل زنانو ته په دغه حواله سره چې کوم تعلیمات دینی شری مسله هغه دی ورته بیان کی او په خپل هم ظاهر خبر تاسو ځمېداري جوړیږي چې تاسو خپل زنانو ته دین په حواله سره د شریعت په حواله سره د مسائل زده کړئ. چې کله زنانه ظاهر خبر د قرآن مجید کې د حیض په اړه کې ذکر دی ويسالونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ستانا اے نبی ستانا خلق د حیض په حواله سره تاسو کې نو ته دوی چې دا اذن دا یو بیماری دا یو نجاست ده. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. تاسو خپل خزونه ځان لري ساتي تر هغه وخت پورې چې کله هغه پاکي حاصل کی. نو اول خبره دغه دا ظاهر خبره چې دا ناپاکي ده نو دغه ناپاکي په حالت کې کم کم کارونه کول جایز نه دي او کم جایز دي. اول موږ کول د ناپاکي په حالت کې یعنی د حیض او د نفاس په حالت کې موږ کول جایز نه دي او بهرحال د موږ بیا قضا هم نشي یعنی د زنانه ته موږ معاف دي. دویم عمل یعنی روزي نشي نسله د رمضان مبارک میاشت نو په دغه بیماری په حالت کې دغه بیماری راشي زنانه ته د حیض یا د نفاس بیماری نو دیو لپاره روزي نسل جایز نه دي بلکې د روزو قضا بیا رستو کې. دریم د بیت الله شریف طواف نشي کوله بیت الله شریف طواف نشي کوله دا شانتي جمعه ته نشي داخلي دي د حیض په حالت کې او د دین علاوه سلورم نمبر چې کوم عمل له چې هغه نشي کوله د حیض د نفاس په حالت کې هغه د قران مجید تلاوت دی. د قران مجید تلاوت هم نشي کوله او قران مجید ته لاس هم نشي لګوله او د دین علاوه پنځم نمبر چې خپل د میاسرا یعنی خپل د خاون سره جنسي تعلق نشي قائمول یعنی هم بستری نشي کوله. سمجھ کې خبر راځي تاسو مخې ته د قران مجید آیات هم پیش کو ويسالونك عن المحيض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. سنه خلق د حیض په حواله سره تاسو کې چې حیض صحیح حیثیت لري په شریعت کې ته دوی ته وایي چې قل هو اذن فاعتزلوا النساء دا یو بیماری ده دا یو نجاست ده دا ناپاکی ده دغه ناپاکی دغه ګندګي په حالت کې خپل خزو ته قریب مزي یعنی قریب خود له شي د دې آیات چې کوم مفهوم دی مطلب دی هغه دغه دی چې تاسو قریب له شي د قریب نو مطلب دغه دی چې یعنی هم بسری نشي کوله باقی د جسم نه تاسو نفع غستې شي یعنی د نامه دلان دی نواخلی بیا چې کوم فقهاو ذکر کړل د نامه دلان دی نواخلی تر سنګونو په میاس کې چې کوم څومره حصہ ده د زنانه د جسم دغه تاسو نفع نشي غستې باقی د جسم تاسو د حیض په حالت کې هم نفع غستې شي خزه خاون یو جسم لاستې شي او د هغې نه علاوه د کور کار هم کولای شي کپړې هم انځل شي سالن هم پخول شي روټي وغیرہ او دغه شانتي د نور چې د کور کام کاج دي هغه بالکل کولای شي او د دین علاوه ډیر څه زنانه داسې چې د حیض په حالت کې چې کله د حیض بیماری راشي د نفاس بیماری بالکل عبادت طرف ته بالکل شاکی حالانکه د قران مجید تلاوت باندې پابندی ده په دغه حالت کې تاسو د قران مجید تلاوت نشئ کولای موز نشئ کولای یا طواف وغیرہ نشئ کولای. د دې علاوه نور ذکر اسکار تاسو کولای شئ نو بالکل د دغه حالت کې تاسو ذکر اسکار کولای شئ. ډیر زنانه چې په دغه حالت کې بیا ذکر اسکار پری دي بالکل نو په دغه حالت کې تاسو ذکر اسکار کولای شئ سبحان الله الحمدلله درود شریف او د دین علاوه دعاګانې شي مسنون دعاګانې او په قران مجید کې هغه دعاګانې قران مجید هغه آیتونه چې د دعا په تور تاسو هغه بالکل ویل شئ. اسی د قران مجید تلاوت نشي کولای لیکن یو دعا داسې ده چې هغه په قران مجید کې موجود ده نو هغه دعا تاسو د دعا په تور د تلاوت په تور نه بلکې د دعا په تور تاسو هغه دعا ویلې هم شي. سمجھ کې خبر راځي نو بهرحال د حیض په حالت کې دا د دین علاوه یعنی د دې 15 کارونو نه علاوه
د مانځه نه علاوه دغه شانتي د روزي نه علاوه د قران مجید د تلاوت نه علاوه او دغه شانتي د طواف نه علاوه او د کوروالی یعنی د همبستری نه علاوه باقی هر کار تاسو کولای شئ. شریعت تاسو ته اجازه درکړل. بهرحال امید کوم چې دا شری مسله مو په سمجھ کې راغلی. اجازه راکې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.